یوه دغه جوړه ده او یوه بله داسې ما سنبالې شه ده عاجز دی په خوا لارې ډېرې خرابې ده موټر لا دوړو داسې کوي والله بس زه اوس په دا لار رالم سبا بیا ما څه دا لاره یېره ولې سهار وختي دی سهار وختي روان یم دامان شخالزۍ ته دا سیلابونه چې راغلي ولو هلته ډېر کورونه ډیمیج سوي ولو نو د هغه سره یو مسجد هم ډیمیج سوی دی نو د هغه علاقې خلک بس دومره وس نه لري چې هغه مسجد جوړ کړي نو هلته ورځم دا مسجد ویډیو جوړوم بیا به د الله نازولي خپل ډونیشن له راواستي او په مسجد به کار چالو سي نو سړی هغسې د مسجد ویډیو جوړی راسه ویلاګ هم جوړ کړه نو د اګست کې پورې سیزون په لارې به ګپ شپ هم کوو زاړه مجلسونه به هم سره تازه کوو مجلس نو بس زه د خپل د ژوند ریل سټوري د تا سره شیروم دا کومې جامې چې ما اغوستې دا تاسو لیدلی سئ د دې یو بل ملګری هم ستا چې هغه ما سنبال ایښې ده دا یو یادګار دی یوه دا ده یوه بله جوړه ده یو کال مخکې زه په یو پریشانۍ کې راغلی ولم نو کراچي ټیکټ مې کړی کراچي له تللم بس ته تقریبا یو ګنټه به پاته وله نو په موټر مې روان کړی دی یو کار چې تللی ولم ډېر په سپیډ روان ولم د موټر د هغه سیټ ټیر څه دی دا وغورځېدی بس دوړې سولې الحمدلله هغه ورځ یو شی راپسې هم نه ولو نه شاته نه مخته بل موټر شی نه ولو بس ټیک تس کې دوړې سولې دغه سو بس موټر د شیشه سره دغه سولو بس الحمدلله زه بچاو سولم بیا ډېر په ستړیا دغه باندې مې موټر ورسوي مستري ته مې ودروي جوړ مې کوي بس دا ټیم نو بس هم راسه تللی ول بیا زما ورور چې ورسولم بسه پورې نو کالي وشان ټوله راسه پاته سولو په زړو کالۍ کې کراچۍ ته ولاړ بیا هلته زما یو بل ورور زما د زړه انډیوال وعلیکم سلام ملک شفقت الله نو هغه له ورتللم د هغه سره مې څو شپې وکړلې نو هغه هلته ما ته دغه څنګه ورغلم وایي دا زړو کالۍ کې ولې راغلی نو ده هلته یو دوې جوړې کالي راوکړلو چې په هغې کې یوه دغه جوړه ده او یوه بله داسې ما سنبالې شه ده دا مې خپل یو سټوري د تا سره شیر کړله دغه بارانو هم ټوله وطن سره ګډوډه کړي لارې ګردې خرابې دي په دا ټیم باندې به ور ورسېږو که به نور ورسېږو اوس دا دی په مټ یې شخالزۍ له راورسېدلم او په لاره کې دا دی بس ولاړ دی بس والا به اوس خپل بس دی کې بس هم مخته ډېر سفر راته ګوري چې لاره کمې وکړله ځوانه ستړی مه سې دا بند وی کومه شخالزۍ جګده شخالزۍ له کومه لاره تللې ده جګده شخالزۍ له کومه لاره تللې ده شه شاته ولاړ سه کور ودار لاره به اوس راسه غلطه سوې وای اوس بل وطن باندې تللم دی به هغه لاره تللې ده نو دا د موټر مې راکاټ کړي بس والا ته مې په پریک تکلیف ورکړې خیر دا اوس په سمه لاره پېښ شوله اجي ستړی مه سې څنګه یې ښه اجي دغه ډاکټر یاتله دا کور کومې خواته دکان اخلي
و یا کور یې چیرې دی ودا جانو د یاتله ډاکټر یاتله ډاکټر اصله کور باخوا لاره چیرې ورغلی لا خبر څه ورته موږ اته ناس تاسو پنځه مستر شي او تم تاسو ونه ور ناس ټیکس ستړی مشه څنګه وای در شبکیش جوړ پکې ستړی مشه وعلیکم السلام څنګه شه چیه تشه اجستی په خالاري ډیر خراب دي موټر لا دوړو داسې کی بس دا په چرګ شای کورونیم ګرځنه ویلي ستړی مشه جوړ پکې څنګه شه جوړ پکې څنګه شه شکر تقدم مینو دا وبه درته دی را رواني دا شکر د نن مسجد خراب کړی چاپونه ډیر کړی دي دا ګوره دی ورنه کترای اصل کې زموږ په علاقه کې مشران نسته زموږ ستیګو حکومت خو چې هر شی در کې د باره څه شان راځي نسته برما به ویډیو مو کې هغه مرسامان کې سات بلاړ دا کورم د دې دغه سره کور دی دا بل دا وبو متروغ ځای کې ودرېدي اپسلونو دا شان خلا جلات ولا پریږد سراسو برمي درغه چرای شي ونی واغزګی تاسو کته دا مخ کور ټوله ډیمیج شوی دی د داجی کور دی ارته وګوره نه خو یو وګوره دی والله هغه بل شی بیا ورالو سو په هغه باندې ګور بل شی سامان دنه کې پاتې دی شدا سامان ګرځي کې پاتې دی سامان کې پاتې دی و زره نه راخیږي موږ داسې امید دی موږ کچیر یو سامان واخاتی ماشين والا پیسې غواړي کار وکاو سوی دی نو لہذا د مر سره دونه وس نسته چې موږ د ماشين والا ته خپل لاک ورکو برما ولاړه ده پسلون خطباسو د چرګ وبوغه د جرمني ودرېدل ایسو یو دوی میاسو کلم پرېشو دغه ول راکلاس دغه وراکلو لیکن مر چرال مر دا امید چې نه راو بخیزي هغه سامان دونه کې پاتې سو ستیک خپل کورم دې مش سوی مر کو ار د ښکارا کوم راځه دا سامان دی او ته دا برمه منځوره برمه دنه سامان کې پاتې دی ناکام دا خو نو بس هغه یو میاسته بس خلک ډیر په منډه وله چې ول دا خلکو غم شي به وخوره بس برته نه تا کړی نه ما کړی شي نه دا خو زموږ ستیده خو لا خیر دی دا سین کیسه دی په سین کې وروره وسم خلک هغه قسم په روډو باندې پراته دي هیڅ څوک یې غم خواره نسته بس هر یو د خپلې ګټې لپاره منډې وهي تر دا زه وبره روان یم دا زه په دام ځکه باندې دا مین دیوال دی دا علاقې را ساغ منډوان دا دیوال دی اگر د دیوالې چې علاقې تر هغه سره پورې اوبه دی رانه کور رالي او بیا دورې ووتلې بیا دورې ووتې شو سوی دا چار لاله په برنامه شو سوی والله بس زه اوس په دا لار رالم سبا بیا ما څه دا لاره یېره ولې څه و دا عادت په ما ایسته دا ویر وایسته دی وای دا د جنتي دغه د چیز دی عجیب چیز دی علامه ده و د انسان یو شی ویر سي خلک وای دا د جنتي چیز ده علامه ده رښتیا دي کتابونه نه دی ویلي خلک وایي پخوا خلک وایي دا د چا ذهن ډېر تېز دی چا ذهنات کمزوری و بالکل په ذهن کوم ډېر لوی فساد بالکل هغسې اشه ماشاءالله
ناور خو مای دسته ناورم لري تالاب څه دا خو پخوا جوړ سوی شه دا خدای یو برما ډیره دغه او دا اوس هم شین پر لګیاو د بارانوس و دا اوس خدای یو برما سم یا ماشاءالله برما دام ختم شو دا پیپسل درو راځي په سیزن کې د لیلم بیا انجوای کوي